ډېره مننه. دلته زموږ سره بل یو تکړه پوهان د دې صوابۍ د سیمې نماینده دی. بلکل موږ یې په سر سترګو قدر کوو، مننې کوو چې راغلی زموږ سره دلته ناستې کوي. نورالامین یوسفزی زموږ سره دی، هغوی ته خواست کوم چې راشي او موږ د ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خوږه ده. د ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خوږه ده. د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده. او د ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خوږه ده. د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده. او سرې شونډې شهلا سترګې دنګه پوزه هسکه غاړه، دا ګل دی آینه کې که په ګل کې آینه ده. سرې شونډې شهلا سترګې دنګه پوزه هسکه غاړه، دا ګل دی آینه کې که په ګل کې آینه ده. او د هغه ښکلي مخ په درته څه صفت بیان کړم، د هغه ښکلي مخ په درته څه صفت بیان کړم. سپوږمۍ راکوزه شوې ده په غېږ کې مې اوده ده. او یو ګام دی چې په غرونو کې آباد دی لکه غرونه، یو ګام دی چې په غرونو کې آباد دی لکه غرونه، دا ګام ساده باده دی خو کیسه یې عجیبه ده. او یو بل غزل شعرونه دي یو سوچ د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی، او په جنون او په جذبه کې څومره زور دی. او زما عقل او خیره دې لوله پکړل، ستا د حسن په جلوه کې څومره زور دی. او دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه، دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه، د وختونو تنسته کې څومره زور دی. یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي، یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي، په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی. او د میوند میدان ګواه د دې خبرې، د میوند میدان ګواه د دې خبرې، د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی. د میوند میدان ګواه د دې خبرې، د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی. او د وختونو ګزارونه دي او دا ده، د وختونو ګزارونه دي او د پښتون نره سینه کې څومره زور دی. د وختونو ګزارونه دي او دا ده، د پښتون نره سینه کې څومره زور دی. او ستا امین نه سپینې ګیرې هېره نه کړه، ستا امین نه سپینې ګیرې هېره نه کړه، د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی. ډېره مننه.